السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هغه متل دی چې د باز د جالې نه د باز بچی ولوزي او نه د کارغه. نو لکه څنګه چې عبدالله مکوري صاحب الله پاک دې ورته وواړه جنتونه ورنصیب کړي، ډېر په وطن یو معین شخص و، د پښتنو سره یې بې حده مینه لرله او د دې دپاره چې ډېر ځورېدلی قوم دی او غوښتل یې چې د دوی حق محفوظ شي، که هغه په هره برخه کې اوسي. ډېر یو خوږ او ډېر یو خسته انسان و، خوش اخلاق او باعزت او یعنی ډېر احترام یې ټولو قومونو ته درلوده. نو اوس زما خبره صرف دې باندې ده چې د باز د جال نه د باز بچی ولوزي. هماغه رقم زوی چې د خپل پلار نقش قدم یې اخیستی، ورته سور سلام کوم او د غږ کې هماغومره اثر هم شته او خوږوالی هم شته دی. دغه سندره در سره اورم، سره د دې چې زه هغه موزیک خوښوم، هغه چې هغې کې یو درد اوسي، هغې کې یو پیغام اوسي، هغې کې یو نصیحت اوسي، نه دا ډمامې. زه د ډمامو سړی نه یم. نو دلته راځم دغه تاسو باندې اورم او په همدې هیله چې ستاسو خوښ هم شي. راځئ ګورو په شریکه. زړګی به مې هوسا شي درپسې یم ناقراره، چې غږ دې یو ځل بیا واورم پلاره زما پلاره. زړګی به مې هوسا شي درپسې یم ناقراره، چې غږ دې یو ځل بیا واورم پلاره زما پلاره، چې غږ دې یو ځل بیا واورم پلاره زما پلاره. د خدای له ټولو طرفونو سره مینه کوم، کافر مې مه بوله چې ځم د پښتنو په طرف. ته د ابلیس خوا کې ولاړ یې نوم دې ښه یادېږي، ته د ابلیس خوا کې ولاړ یې نوم دې ښه یادېږي. زه یم بدنام چې یم ولاړ د پښتنو په طرف. بیا چغه د باتور وطن د هسکو ګلدرو شه، سندره شاته په د پښتونخوا د سردارو شه. الوت د هنر وکړه د علم او تاترو شه، راپورته یې په ننګ شه د پښتون بچي غم خواره، چې غږ دې یو ځل بیا واورم